السلام علیکم دوستانو، امید لرم چې روغ جوړ به دوستانو. نن در سره یو ډیره عبرتناکه واقعه شریکوم چې څنګه یو لیور خپل کونډې ورندار سره د ناروا زیاتی کولو کوشش کولو او هغې ورسره بیا څه وکړل. ویډیو تر اخره وګورئ، امید لرم چې ستاسو به خوښه شي. دوستانو، زموږ ستاسو په ټولنه کې یو بد عادت دا دی چې کله د ښځې خاوند مړ شي نو هغې ته اکثره وخت د بل واده کولو اجازت نه ورکول کیږي او د سخر په کور باندې پاتې وي چې ټول عمر یې په تکلیفونو کې تیریږي ځکه چې خپل خاوند یې مړ وي او په درد او تکلیف کې ژوند تیروي. همدغسې یو واقعه د یو ښځې په باره کې ده چې د هغې ډېر د خوشحالۍ ژوند خو کله چې خاوند وفات شو نو په کور یې غم راغی او د 4 ماشومانو بچو سره کونډه پاتې شوه. دا ښځه ډېره زیاته نیکعمله وه او د خپل حیا عزت به یې ډېر زیات خیال ساتلو. د دویم واده کوشش یې هم نه کولو ځکه چې 3 زامن او یوه لور یې وه، خو په کور کې ورته هغسې عزت او قدر نه ورکول کېدو څنګه چې ورته پکار و، ځکه چې خاوند یې مړ شوی و او د ښځې چې خاوند مړ وي نو د کور نور خلک یې هغسې خیال نه ساتي. د لیور یې زړه کېدو چې واده ورسره وکړي، خو هغه چې کله دا خبره خپله ښځې ته وکړه چې زه غواړم خپلې کونډې برندار سره واده وکړم، نو ښځې ورته اجازت ورنه کړو او ورته یې وویل چې د دویم واده اجازه ته هم نه درکوم او دغه ښځه سپیره هم ده ځکه چې دا ژوندۍ ده او خاوند یې مړ شو، سببه په تا هم د دې سوری شوی وي او خدای مه کړه څه چل به در باندې شوی وي. سړی ډېر زیات پریشانه شو ځکه چې هغه غوښتل چې خپل ورندار سره واده وکړي، خو شیطان اکثر کوشش کوي چې انسان په داسې لار روان کړي چې الله پاک ترې ناراضه کړي. نو سړي ځان سره سوچ وکړو چې ورندار خو مې هسې هم زمونږ کور کې ده او زمونږ له اړخه ورته اجازت نه ورکول کېږي چې هغه یا بل واده وکړي او یا د پلار کور ته لاړه شي، نو زه به ورسره لاره جوړه کړم او ناروا کار به ورسره کوم ځکه چې په کور کې به هیچ چاته هم معلومات نه کېږي او زما شهوت به هم سړیږي. همدغسې سړی یو ورځ په کور کې یوازې ناست او ورندار یې خپل بچي د سکول نه راوستل چې هغوی ته یې ډوډۍ تیاره کړه او غرمه کې ویده کړل. نو لیور د خپلې کونډې ورندار کمرې ته ورغی او د هغې نه یې لاس ونیولو او د ناروا کار غوښتنه یې ترې وکړه. خو ښځې چې د سړي خبرې واورېدې نو سمدستي ورته وویل چې د الله تعالی نه یریږې، زه ستا د ورور امانت یم، ته څنګه ماته داسې خبرې کوې؟ زه د خپلو بچو په خاطر بل واده ته زړه نه ښه کوم، ته واپس شه، ګینې ستا لپاره به د الله پاک نه داسې خیره وغواړم چې بیا به دې سر تندی نه لګېږي. ته د خپل مړ ورور د مخ خیال هم نه ساتې چې ماته داسې خبرې کوي. سړي چې دا خبرې واورېدې زر د کمرې نه بهر ووته او په مخ یې خوله راغله، ځان ته یې ډېر بد رد وویل، عقل یې سر ته راغی او په شیطاني لعنتونه وویل او سبا یې د خپل ورندار نه معافي وغوښته او هغې ته یې وویل چې د دې خبرې په باره کې هیڅ چا سره هم ذکر مه کوه، ته زما دین په دنیا خورې، زه به نور هېڅکله هم ستا مخېله نه درځم او ته ماته معافي وکړه. ورندار یې هم ورته معافي وکړه او دا یې د ورور په تور باندې ومنلو او د هدایت دعا یې ورته وکړه. دوستانو، واقعا چې شیطان د انسان لپاره د تباهۍ کندې ګوري، خو کله پورې چې د انسان په زړه کې د الله پاک نه ویره وي نو هیڅکله هم ورته د غلط کار لپاره لاره نه برابرېږي. الله پاک هغه بیا د هر قسم غلط کار نه ساتي. الله پاک دې موږ تاسو او ټول مسلمانان له داسې ناروا کارونو نه وساتي، آمین. دوستانو، دا ویډیو تر همدې ځایه وه. امید لرم چې دا عبرتناکه واقعه به مو خوښه شوې وي. لایک یې کړئ او زموږ چینل خان کلیک در سره سبسکرایب کړئ چې په آینده کې تاسو ته همدغسې ښایسته معلومات راوړو او تاسو ترې ګټه واخلئ. تر بیا د الله په امان.